بیا مو هم وخت په خیر هغو دوستانو ته سلام چې همدا شیبه زموږ سره یو ځای شول او د نوي پیل خپرونه ګوري. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. مخکې مو یاد وکړل چې پر آنلاین بازار باندې بحث او خبرې کوو چې په افغانستان کې دغه موضوع څومره ګرمه شوې ده او څومره ځوانان په دې باندې بوخت دي چې هغوی په آنلاین ډول کار وکړي او پیسې ترلاسه کړي. خو په دې وروستیو کې ځینې بانکونه د دغو ځوانانو پر وړاندې ستونزې هم پیدا کړي دي. وروسته له دې چې په د آنلاین بازار په اړه باندې آنلاین کار په اړه باندې ځینې کتابونه چاپ شول او د هغې نه وروسته نو ځینې ځوانانو همدې برخې ته مخه کړه، ځکه په افغانستان کې ډېری ځوانان بیکاره دي، د بیکارۍ نه سر ټکوي. نو ډېری ځوانانو همدې برخې ته مخه کړله تر څو وکولی شي چې آنلاین کار وکړي. خو د دې سره سم بیا اوس بانکونه د دوی پر وړاندې ستونزې جوړوي او د دوی د کار مخنیوی کوي. نن را سره رحمت دیوان چې په دې اړه باندې کتابونه هم لیکلي دي او ډېری ځوانان یې هم روزلي دي، را سره میلمه دی. غواړو چې پر دې موضوع له دوی سره بحث او خبرې وکړو. دیوان صاحب ستړي مه سئ او سهار مو په خیر. مننه، تاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې. خوشحاله اوسئ. دیوان صاحب د آنلاین بازار په اړه باندې راته ووایئ چې په افغانستان کې البته په نړۍ کې خو ډېر وخت راپرې خو په ډېرو هېوادونو کې البته کسان دي چې په کار باندې بوخت دي او کار کوي. په افغانستان کې دغه پروسه څنګه عام شوله او څومره ځوانان علاقمندي ښیي په دې اړه باندې؟ ښه، لومړی خو دا ووایم چې باید دوه کاله مخکې که موږ دلته د آنلاین کار کوونکو کسانو ګورو نو په شمار 15 کسان نه وو. بیا چې کله ما یو کال مخکې یو کتاب ولیکه د آنلاین د کارونو په اړه او د زده کړې په اړه د پیسو د ګټلو په اړه، اوس لسګونه کسان لګیا دي عملاً کار کوي او سلګونه کسان لګیا دي په دې هڅه کې دي چې هغوی کار وکړي او سبا یو لاره پیدا کړي او آنلاین عملاً کار وکړي. په نړۍ کې دا کار له ډېر پخوا راهیسې روان دی. د 21مې پیړۍ د پیل راهیسې دا کار پیل شوی دی او په 2004 او 5 او 6 دغه وخت کې بیا ډېر زیات خور شوی دی. زموږ خواته خو افغانستان ته که زه ووایم دغه 2010 خواوشاونه وروسته خلک د دې سره بلد شو. هغه کسان چې نورو هېوادونو ته کډوال شوي وو او بېرته رال دلته، نو هغوی یو څه په نورو هېوادونو کې له دې کار سره بلد شوي وو. که تاسې د ګوګل ایډسنس ویبپاڼه وګورئ، په هغه لومړی سر کې په ویبپاڼه کې هغوی لیکلي دي چې د دوی سره 2 میلیونه کسان د ټولې نړۍ نه کار کوي. هغه کار چې هغوی عملاً په انټرنیټ کار کوي او پیسې ګټي. دا یوازې یو ویب سایټ دی چې 2 میلیونه کسان ورسره کار کوي. داسې په سوونو نور ویب سایټونه دي چې هغه همدغه د ایډز نیټورک یا د اعلانونو ورکولو کار کوي. نو تاسې فکر کوئ چې 2 میلیونه له یو ویبپاڼې سره کار کوي، نورو سره به دا چې سل چې راجمع کړي بیا به څومره 2 میلیونو ته رسېږي. یعنې نور ویبپاڼې هم شته دی چې هغوی آنلاین کسان جذبوي؟ په سوونو ویبپاڼې دي چې هغه داسې شته دی چې هغه مثلا تاسې ته ستاسې بلاګ ته یا ویب سایټ ته یا یوټیوب چینل ته هغوی لینک کېږي ورسره او هغوی چې دی تاسې ته د نورو خلکو نه اعلانونه اخلي، تاسې ته یې درکوي. یا خپل پروډکټس دي د ویبپاڼې هغه غواړي چې تاسې راواخلئ، تاسې په چا خرڅ کړئ، تاسې ته په هغې پیسې درکوي. نو په میلیونونو خلک دغه کار کوي او د نړۍ د هر یو هیواد نه په دغه برخه کې کار کېږي. او اوس ښه خبره ده چې افغانستان کې هم ډېر خلک له دې سره بلد دي. یوازې په یوټیوب او ګوګل دې شان باندې که نه فیسبوک دې شان باندې هم کولی شي چې ځوانان کار وکړي ورسره؟ هو ډېرې لارې دي، په زرګونو لارې دي. که تاسې زما دا کتاب نوم اورېدلی وي له انټرنېټ د پیسو ګټلو 600 لارې دي، د هغې نوم خو دا تر 600 هم ډېرې زیاتې لارې دي. خو مشهور او هغه لوی هغه چې کوم دي نو هغه یوټیوب دی، ګوګل دی، امازون دی، فیسبوک دی، هسې نور په سوونو دي. بیا نو که تاسې دې ته کښېنئ نو دا ډېرې زیاتې لارې شته. خو افغانستان کې بیا عملاً یو څو محدودې لارې دي چې سړی کولی شي عملاً کار پکې. د ځوانانو علاقمندي په همدې برخه کې څنګه ارزوئ؟ اوس چې دغه برخه تاسو خپل کتاب هم چاپ کوئ، خلک ورسره بلد شو. تا مخکې وویل چې 2 کاله مخکې حتی یو کس هم نه و چې آنلاین دوی کار وکړي له ځینو سایټونو سره. اوس د دې 2 کالو نه وروسته یا هم د دې کتابونو د چاپېدو نه وروسته دغه بازار څنګه دی د خلکو؟ د ځوانانو علاقمندي له دې سره انتهایي زیاته ده او لامل یې دا دی چې خو دا کار نوی دی، بل څومره چې سخت دی هغومره خوندور هم دی.
او بل ځوانان بیکاره هم دي په افغانستان کې بیکاري زیات او هم خوندور هم دی. او بله خبره مهمه خبره ده چې افغانستان کې ورځ تر بلې ځوانان له پوهنتونونو فارغېږي خو بیکاري ورځ تر بلې سیوا کېږي ځکه چې کارونه نشته دی. او بیا کومو ځوانانو ته چې کارونه پیدا کېږي هم ډېر عادي کارونه 8,000 او 10,000 روپۍ معاش وي. نو که هماغه کس بیا راپاڅېږي او په انټرنیټ باندې خواري وکړي دغه وکړي هغه کولی شي د میاشتې 500 او 1000 او 200 او 300 800 او 1000 پورې ډالر کولی شي د میاشتې وګټي. نو هغه دپاره بیا دا ډېر خوندور کار ځکه هم دی. دا کتابونه وروسته کوم کار چې موږ وکړو خلک هم په دې شیانو باندې پوه کړو. یو خو دا خبره ده چې ډېری خلک ان د کمپیوټر ساینس نه فارغه شوي خلک په دې باور نه کوي چې داسې یو څه هم شته دی چې انټرنیټ نه دې سړی پیسې وګټي. خو په دې تیر یو کال کې ما سره سلګونو ځوانانو له بېلابېلو لارو اړیکې نیولې دي، زنګونه یې راته وهل دي، فیسبوک کې میسجونه کړي، ایمیلونه یې کړي دي، یا یې همداسې په لاره روان یم چې ته یې مخې ته راشي ومې ویني بیا را سره ډېر خوشحاله شي او دغه ووایي چې ستا له کتاب نه موږ دغه کړل. او عملاً اوس ما بلاشه خلک ولیدي چې هغوی عملاً کار کوي او له دې تیر یو کال کې وروسته چې دی عملاً کارونه شروع کړي دي. نو زه وایم چې دغه مسلې او کومې ستونزې چې دي که دا د ځوانانو حل شي نو ډېر زر یو ځل چې د خلکو په دې باور پیدا شي نو ډېر زیات ځوانان به په دې برخه کې مصروف شي او ډېر زیات نوښتونه به وشي او ډېرې زیاتې اسانتیاوې به رامنځته شي. داسې هم نه کېږي تاسو داسې پلان نه دی نیول د ځوانانو لپاره چې ځوانان راټول کړئ هغه کسان چې بیکاره دي هغه کسان چې علاقمند دي یو ځای ورته جوړ کړئ او هلته یو ځای کار باندې تاسو بوخت اوسېږئ یو ځای کار وکړئ که نه داسې اوس سیستم شته چې ډېری کسان خپل په کورونو کې ناست دي خپل ځان ته کار کوي؟ نه د آنلاین کار تر ټولو خوندوره خبره همدا ده چې تاسې نه مجبوروي چې له کوم ځای نه وکړئ. اوس ته مجبور چې ټلویزیون ته راشي له کوره راوځي خو یو کس که آنلاین کار کوي هغه دپاره دفتر هم خپل کور دی او هر څه له کوره کولی شو. د آنلاین کار تر ټولو خوندوره خبره همدا ده چې تا ته دا نه وایي چې ته د کوم ځای نه وکړه. ته په بس کې که روان هم کولی شي که ته په کلي کې ناست هم کولی شي. تا ته تر ټولو مهم شی دی چې تا سره کمپیوټر او انټرنیټ وي. اته تر څومره پورې کولی شي چې ته میاشت یعنې خواري وکړې زحمت وباسې او یعنې ښه پکې بلد واوسېږې څومره پورې په افغانستان کې کولی شي چې کار وکړې؟ دا د کارونو پورې خبره ده. ګورې زه تاسو ته مثالونه درکړم که نه موږ چې کوم کار اوس په افغانستان کې کوو خلکو ته وایو دا هغه کارونه دي په دې باندې هېڅ مصرف نه راځي. دا داسې کار دی چې ستا په وړتیا پورې اړه لري چې ته څومره وړتیا لري او یو ځای نه څومره پیسې ګټلی شي. دا په یوازې دغه یو مشکل دی چې ته باید انټرنیټ ولرې ښه. بیا که تاسې په انټرنیټ باندې وغواړئ چې لوی کارونه وکړئ لوی کارونه د بیلګې په ډول باندې د فیسبوک یو ویبپاڼه ده خلکو ته به یو عادي ویبپاڼه ښکاري خو که دغه د فیسبوک دا مشر نن راپاڅېږي ووایي چې دا ویبپاڼه خرڅومه دا کېدای شي 200 بلیونه ډالر خلک درته ورکوي یوازې د ویبپاڼې 200 بلیونه ډالر ورته ورکوي. یا فیسبوک دی کېدای شي دا د 500 بلیونه ډالرو پورې قیمت ولري که څوک یې نن خرڅوي. دغسې چې دی د واټساپ دی یو عادي چیټ مسنجر دی چې موږ په یو بل سره خبرې کوو خو د دې د اوسنۍ اوس په نن ورځ کې د دې قیمت چې دی دا په بلیونونو ډالرو کې دی. نو که چېرته یو سړی راپاڅېږي او غواړي چې پیسې مصرف کړي او ولګوي او دغسې یو لوی ویبسایټ یا اپلیکیشن یا یو لوی کار شروع کړي نو هغه کولی شي د ورځې میلیونونه ډالر وګټي. خو په افغانستان کې بیا دغه شیان نشته دی. دلته چې اوس موږ کوم ځوانانو ته کوم دغه کوو نو هغې کې زه داسې کسان پېژنم چې دلته په کابل کې لګیا دي تر 1.5 ډالرو پورې هم لګیا دي د میاشتې ګټي تر 0 پورې هم ګټي او تر 100 پورې هم ګټي. نو بیا د هر سړي په وړتیا پورې ده هر سړی څومره کار کوي او هر سړی څومره په یوه لاره کې مخکې وروسته تللی دی نو دا بیا د کس په خپل دغه پورې اړه لري. په دې وروستیو کې ځینې جنجالونه راپورته شوي دي چې زه خبر شوم فیسبوک کې ستاسو خپله ویډیوګانې وي او همداسې تاسو مصاحبې وي د ځینې ځوانانو شکایتونه وله د ځینو بانکونو نه څه ستونزې دي چې د دې ځوانانو مخه نیسي چې دوی آنلاین کار وکړي؟ ښه په دې آنلاین کارونه چې کله تاسې کوئ که نه تاسې یو شخص سره اړیکه نه ساتئ تاسې یو سیستم سره تړلی یاست. کله چې تاسې له یو شخص سره کار کوئ نو هغه سره بیا مثلا تاسې هره ستونزه هوارولی شئ خو کله چې یو جوړ سیستم دی هغه جوړ سیستم سره بیا تاسې نه اړیکه نیولی شئ نه هغه ته خپله ستونزه داسې پوهولی شئ چې ورته ووایئ چې وروره زما په هېواد کې دغه مشکل دی او زه یو کار دغسې نشم کولی. نه هغوی سیستم دی ته به د هغوی هغه سیستم ته ځان تیارئ. تاسې ته مخکې ما یادونه وکړله چې په ګوګل ایډسنس کې 2 میلیونه کسان کار کوي. هغه 2 میلیونه کسان د ټولې نړۍ د هر هیواد نه کار کوي او په دې هر یو سیستم کې بیا د پیسې د لیږلو
305 طریقې وي چې هغوی په کې ته ورکړي وي او هغه طریقونه هغوی پوهېږي چې مثلا په یو هېواد کې یوه لار کار کوي بل هېواد کې نه کوي، که په بل کې بله کوي په بل کې نه کوي. خو بدبختانه په افغانستان کې ټولې لارې کار نه کوي، یوازې یوه لاره ده چې وایر ټرانسفر ورته وایي. د وایر ټرانسفر له لارې بیا پیسې راځي اتومات ستاسې بانک ته د سویفټ لارې. په افغانستان کې نن 2-3 کاله مخکې 2-3 بانکونو ته پیسې راتلې، دا آنلاین کومې پیسې چې کومې وي هغه مخکې 2-3 بانکونو ته راتللې، بیا په دې تیر یو کال کې یوازې یو بانک ته راځي، د افغانستان نړیوال بانک ته یوازې دغه یو بانک پاتې دی چې دې ته پیسې راځي. اوس دوی دا مشکل جوړ کړی دی چې دوی وایي چې موږ ستاسې اکاونټونه تړو. ښه ولې تړئ؟ د هغې لامل هم دوی نه وایي چې ولې تړو. تاسې ته دا نه وایي چې ولې تړو، خو تاسې ته وایي چې موږ اکاونټ تړو. حال دا چې د تیر یو نیم کال نه زما خپل اکاونټ چې دی په دغه بانک کې دی، ما ته په دغه اکاونټ باندې پیسې راځي، تر اوسه پورې هېڅ مشکل نه. اوس دوی دغه مشکل راولاړ کړی دی. کله چې دا مشکل دوی راولاړ کړی دی، یوازې زما یو 3-4 ملګري دي، هغوی ته هم په همدغه وخت کې دوی زنګونه ویل دي او ټول ته ویل دي چې اکاونټونه بند کړئ. نو د دې معنا دا شوله چې دا یوازې هغه کسانو ته چې کله یې زنګ وهلی دی چې کوم ته آنلاین پیسې راځي، نو معنا دوی چې دوی دغه آنلاین پیسو مخه نیسي. دوی که چېرته داسې فکر کوي چې دغه ځوانان چې آنلاین کار کوي دوی تجارت کوي، نو دا غلطه خبره ده. ځکه چې د ګوګل ایډسنس کومه پالیسي چې تاسې وګورئ نو په هغې کې هغوی په یو ځای کې لیکلي دي چې موږ د چا سره تجارت نه کوو. کوم خلک چې موږ سره کار کوي نه هغوی سره موږ تجارت کوو، نه هغوی زموږ پارټنرشپ دی او نه هغه زموږ کارکوونکي دي. زموږ کار او د خلکو کار یوازې دومره دی چې دلته یو سیسټم دی، په دې سیسټم کې موږ د نورو خلکو نه اعلانات اخلو، هماغه اعلانات بیا موږ هغه خلکو ته ورکوو چا چې دلته اکاونټونه جوړ کړي وي، چا چې دلته خپل بلاګونه، ویب پاڼې او یوټیوب چینل یې ثبت کړي وي. دغه د خلکو نه اعلانونه موږ راخلو، دا اعلانونه موږ هغوی ته ورکوو. بیا په دې منځ کې چې د اعلانونو کومې پیسې چې دي په دې کې یو برخه موږ اخلو، یو برخه هغوی ته ورکوو. اوس که د چا په هېواد کې څه مشکل وي هغه له خپل بانک سره کینی او دا مشکل د هغوی څه حل کړي، هغوی دې په دې کار وپوهوي. اوس دوی څه وایي؟ دوی هم وایي چې موږ ته حق راکوي که څه رقم دغه پلان دی؟ نه دوی څه وایي نه که نه، مشکل د خبرې دا دی که نه. ما د بانک منیجر سره ولیدل، ما ورته چې ستاسې مشکل څه دی، ما ته مشکل وایه. هغه وایي زموږ مشکل دا دی چې تا اکاونټ بند کړو. ما ورته وویل ته خو دلته یو اداره ده، یو بزنس کې، دا خو داسې نه ده چې ته په کلیوال دکان دی او ته وایې چې دا چرګه دې زما د دوکانه وباسه، داسې خو نه کېږي. دا یو نیم کال چې زما پیسې تا ته راتلې، تا ته ما دا پیسې درکولې د بانک په سر، ته هر یو ټرانزیکشن باندې $10 اخلي، ته څنګه راپاڅېږې ما ته چې اکاونټ دې بند کړه؟ ستا که پالیسي ده، تا سره که مشکل دی، که د دولت نه مشکل دی، که د وزارت نه مشکل دی، که د مرکزي بانک نه مشکل دی، ته ما ته ووایه، زه به در سره منډه وکړم، زه به حل کړم. که حل نه شو زه به درته وایم چې صحیح شول، زه خپل اکاونټ دلته بندوم. چې ته اوس ما ته مشکل نه وې، په یو نیم کال کې مشکل نه و، نن مشکل را پیدا شو، ته ما ته ویم نه چې مشکل څه دی، ته ما ته ویم نه او ما ته یې اکاونټ بند کړو. داسې خو نه کېږي بیا. نو په همدغه خاطر باندې موږ بیا راپاڅېدو، هغه ملګري منظم کړو، د بانکونو خلاف هم یو دغه وکړو چې که دا مشکل حل نه شي موږ دولت ته ځو، دولت د دې لپاره یوه لاره پیدا کړي. او که د دې لپاره لاره نه را پیدا کېږي، یعنې معنا دا ده چې یو طرف ته بیکاري هسې هم روانه ده، زیاته ده، ورځ تر بلې زیاتېږي، بل طرف ته بانکونه او دا ټول لګیا دي په دې هڅه کې دي چې یو ځوان ځان ته په خپله وړتیا یو ځای کې کار پیدا کړي، د هغې مخه مو ونیسي. دغه ستاسو سیستم په کوم نهاد پورې اړه لري؟ فرض مثال تاسو آنلاین کار کوئ، مخابرات وزارت پورې اړه لري، کوم بل برخې پورې اړه لري چې تاسو ورغلی یاست دغه سره مرسته کړې یا پلان لرئ چې د هغوی سره ناسته وکړئ؟ نه، همدا نن زما د ادارې امور کې چې دی د تخنیکي معاون سره ناسته ده، هغوی سره زما هغه بله ورځ په کومه ورځ چې دغه ستونزه راپېښه شوه بیا ورسره زما خبرې وشولې او همدا مشوره مې ورسره وکړله چې موږ څه وکړو. نو هغوی بیا وویل چې تاسې داسې وکړئ چې موږ په دې دغه باندې موږ ته یو پریزنټیشن راکړئ چې زموږ دا خلک په دې دغه باندې موږ پوه کړو، د دې لپاره یو تخنیکي ټیم وټاکو، د دې ستونزې حل راوباسو چې دا ستونزه له کوم ځایه ده، د مرکزي بانک نه ده، د وزارت نه ده، د بهر نه ده، په نړیواله سطح باندې ده، د انټرنیټ نه ده. نو تاسو په دې باندې پریزنټیشن موږ ته راکړئ، موږ به په دې باندې بیا یو ټیم وټاکو، هغه ټیم به بیا ستاسې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي او کوم مشکلات چې وي د هغې د حل لپاره به هڅه وکړي، او که نه وي له بانک سره به خبره وکړي چې ولې ستاسې اکاونټونه تړي او څه مشکل دی په دې خبره کې. نو په همدې اړه باندې نن زما د هغوی سره میټینګ دی او د هغې نه وروسته به بیا معلومات وشي چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده او ولې دا خلک داسې کار کوي. که چېرته دغه سیستم یعنې وتړل شي، څه فکر کوئ څومره ځوانان به بېکاره شي؟
زه یوازې هغه ځوانان چې اوس لګیا دي عملاً کار کوي او عملاً د میاشتې په حساب باندې پیسې ګټي هغه به زه وایم د ګوتو په شمېر یو څه کسان وي 10 کسان به وي 15 به وي 20 به وي 30 به وي خو کوم ځوانان چې زه اوس وینم او لګیا دي هغه په سلګونو دي په سلګونو ځوانان دي چې هغوی لګیا دي په دې هڅه کې دي چې آنلاین کار وکړي که چېرته دغه سیستم وتړل شي دا به نه یوازې دا چې دغه د سلګونو کسانو کار به وران کړي دا به موږ دومره شاته بوځي چې د انټرنیټ په برخه کې چې موږ له تېرو 10 کلونو یوازې په فیسبوک کې پاتې یو راتلونکي 100 کلونه به موږ بیا هم په همدغه فیسبوک کې پاتې شو ځکه که نن 200 کسان لګیا دي او هغه 200 کسانو هڅه وکړله او هغوی په دې پوه چې دا پیسې نه راځي د دوی دا یقین کېږي چې دا آنلاین پیسې ګټل یا آنلاین کار کول دا دوکه ده دغه 200 کسان هر یو کس چې د 100 نورو کسانو سره حتما تعلق ساتي حتما ورسره اړیکې لري دا 200 کسان چې هر یو کس چې لږ تر لږه 500 کسانو ته هم نور ووایي چې دا دوکه ده نو تاسې دا حساب وکړئ دا څومره کسان کېږي یعنی ته راتلونکي 15 کاله پورې ته بیا یوازې دا خبره د چا ذهن ته نشي اچولی چې ته کولی شي سبا کار وکړې آنلاین یعنی ته ډېر لوی ځوانان چې دی هغه له بېکارۍ سره مخ کې او له تاوان سره مخ کې ډېر ځوانان په کار باندې هم ګمان انتهایي زیات ځوانان چې په دې برخه کې یو عامه پوهاوی ورکړل شي یو دا خلک پوه کړی شي چې مثلا کار څنګه وکول شي ځکه ډېر ځوانان زما سره چې اوس مخکې کېږي هغوی یو کار شروع کړی دی خپل منځ کې یو کار هغوی د اپلیکیشن له لارې شروع کړی دی چې هغه غیر قانوني دی ما ته چې هر یو د هغې په اړه باندې میسج کوي زه ورته وایم چې دا کار غیر قانوني دی دا مه کوئ ځکه چې دا تاسې هغه سیستم ته دوکه ورکوئ او هغه سیستم ستاسې په دوکه باندې 2 ورځو کې خبرېږي ځکه چې هغه 2 میلیونه کسانو ته پیسې ورکوي خو دغه 2 میلیونو کسانو باندې هغه نظر هم ساتي د هغې دپاره داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه د ټولو د ورځې کار وګوري چې کوم سړی صحیح کار کوي کوم یې نه کوي نو که تاسې دغسې کار کوئ دا غیر قانوني کار دی او دا په 2 ورځو کې ستاسې اکاونټونه بیرته تړي نو دغسې یو سیستم شته دی اوس هم لګیا دي ځینې ځوانان چې هغه په دې شي باندې کېږي خو چې په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي او خلک په دې پوه کړي چې باید کار څنګه وکړي قانوني څنګه کار دی او هغې په برخه کې زه یقین لرم چې په زرګونو کسان په یو کال کې په زرګونو کسان د دې شي سره بلد شي او کار به شروع کړي خپلې هڅې به کوي که 100 روپۍ ګټي او که 1000 ګټي هغه به د هغوی پورې اړه لري ځکه په افغانستان کې چې داسې هېواد دی چې ډېرې ځوانان یې بېکاره دي او په کار باندې کار زمینه نه ده ورته برابره نو دغه سیستم لازم دی چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو ځوانان په دې برخې ته لار مخه کړي تر څو هغوی کار وکړي آنلاین ټولو مهمه خبره دا ده چې باید اسانتیاوې ورته را پیدا شي باید په دې پوه کړی شي چې یوازې فیسبوک انټرنیټ نه دی باید آنلاین پیمنټ سیستم ورته جوړ شي بدبختانه په افغانستان کې موږ تر اوسه پورې په هیڅ صورت آنلاین پیمنټ سیستم نه لرو زموږ په ګاونډ کې دا هند وګورئ هند تر 10 زیات پیمنټ سیستمونه لري باید داسې یو سیستم جوړ شي زه موبایل ته د خپل موبایل سیم کارت د 100 افغانۍ اچوم او ما هغه 100 افغانۍ چې دی هغې باندې زه کولی شم چې آنلاین اپلیکیشن هم پرې واخلم آنلاین کتاب هم پرې واخلم آنلاین بل شی هم پرې واخلم ډېرې زیاته مننه دیوان صاحب چې راغلی زموږ بلنه ومنله په دې هیله یم چې دغه ستونزې د حل لاره پیدا شي او کار وشي عملا ورته ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله البته اوس هم زموږ د اتل په اړه باندې ویډیو یې وګورئ د هغه د ژوند په اړه باندې معلومات واورئ بیا هم احمد ولي هوتک راسره ملتیا کوي هغه څوک چې واقعا د خلکو په زړونو کې ځای لري د هغوی سره به د هغوی پر دغه تېره ورځ چې ستونزه ورته پیدا شوې پر دې مشکل باندې به غږېږو چې د ډېرې سترې مبارزې څخه پاتې شو او را روان پلانونو باندې غږېږو چې څه پلانونه لري آیا راتلونکي مبارزې ته چمتو دی که نه دی چمتو ملتیا راسره وکړئ احمد ولی هوتک برنده نخستین مدال طلا در فری فایت. احمد ولی هوتک یکی از جوانان ورزشکار کشور است که 15 سال قبل به جهان ورزش پا گذاشت. وی که 7 سال قبل با ایجاد فدراسیون فری فایت یا MMA افغانستان عضویت آن را کسب کرد و بعداً به یکی از اعضای پر افتخار تیم ملی فری فایت تبدیل شد. نخستین مدال طلای افغانستان را نیز در این رشته به دست آورد. هوتک تمرینات خود را تحت نظر استادان زیاد به خصوص استاد عبدالعاصی قیومی به پیش برده است. وی 13 سفر خارجی دارد که البته به گفته خودش 4 سفرش پروفشنال است و حاصل آنها کسب 12 برد و 12 مدال طلا، 1 باخت و 1 برنز می باشد.
احمد ولی هوتک ورزش فری فایت را ترکیب سایر رشته‌های ورزشی رزمی مانند بوکس، تکواندو، پهلوانی و غیره دانسته و در مورد آن میگوید یک فری فایتر باید از لگد، بوکس و ضربات خرد کننده سایر اعضای بدن با توجه به مقررات وضع شده استفاده نماید. هوتک مسابقات زیادی را در سطوح خردسالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان انجام داده است. او در آغاز از نخستین سفر ورزشیش در سال 2008 به ایران و رقابت با ورزشکاران 48 کشور جهان که منجر به کسب نخستین مدال طلای کشور گردیده است یاد نمود و افزود: در مسابقات مذکور حریف من از کشور تاجیکستان بود که شکست خورد. حریف دوم از اوکراین بود که وی را نیز با آسانی از پیش رو برداشتم، ولی حریف سوم از کشور میزبان و با وزن زیادتر از خودم بود که میخواست به هر قیمت ممکن مدال طلا را از آن خود کند. هرچند تازه نمره خوری هم بود، ولی امتیازات من آنچنان زیاد بود که چاره‌ای به جز تسلیم شدن نداشت و مدال طلا نصیب من شد. وی از دومین سفر خارجیش در سال 2009 در مسابقات پروفشنال ورلد هیت کپ ترکیه نیز یاد نمود. جریان مسافای خود با حریفان گرجستانی و ایرانی را چنین شرح داد: دو حریف داشتم، اولی گرجستانی بود که توانستم در روند سوم وی را شکست دهم، ولی حریف دوم من باز هم مثل سفر تجربه قبلیم در ترکیه یک ترینر فری فایت ایرانی بود که وی نیز 100% به عزم مدال طلا آمده بود. توانستم او را نیز مثل هموطن قبلیش شکست داده و مدال طلا را به دست آورم. هوتک در مورد مسابقات فری فایت آماتور و پروفشنال معلومات مختصری داد و افزود: مسابقات عادی یا آماتور البته وسایل و تجهیزات ایمنی بیشتری داشته و مدت مسابقه آن 3 روند 3 دقیقه‌ای است، اما مسابقات پروفشنال مشکل است و در 3 روند 5 دقیقه‌ای اجرا می‌گردد که با نوع آماتور تفاوت زیادی دارد. هرچند احمد ولی هوتک در اولین سفر خود به هند و شرکت در مسابقات پروفشنال فری فایت در میان ورزشکاران 40 کشور آسیایی با 5 حریفی که دوتای آن هند بود مصاف داده و 2 مدال طلا را در 2 رشته به دست آورده است، اما موصوف روی آخرین سفر خود به این کشور که چند هفته قبل توسط سازمان جهانی SFL سوپر فایت لیگ به گونه پروفشنال با شرکت 140 قهرمان از کشورهای مختلف تدویر یافته بود، گفت: مسابقات به سطح خیلی بالا و به سیستم پروفشنال در داخل جال صورت گرفت که خوشبختانه نتیجه کارم باز هم قناعت بخش بود و در وزن 70 کیلوگرم قهرمان شدم و کپ قهرمانی را که معادل 15 مدال طلا است به دست آوردم.